male clothes for work د سړي جامې د کار لپاره. tie tie shirt shirt belt belt coat coat jacket jacket pants pants او دواړو ته په یو ځای سوټ ویل کیږي. سوټ سوټ shoes shoes raincoat raincoat female clothes for work د ښځینه جامې د کار کولو لپاره. scarf scarf blouse blouse ځینې بلاوز تلفظ کوي. blouse skirt skirt high heels high heels dress 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 male clothes for leisure د سړي جامې د استراحت لپاره. cape cape t-shirt t-shirt shorts shorts socks socks sneakers sneakers swimsuits swimsuits hat clothes female clothes for leisure د ښځینه جامې د استراحت لپاره. hat hat sweater sweater gloves gloves jeans jeans boots boots pajamas 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 دغه د جامو نومونه په انګلیش کې چې تاسو ته وړاندې سول. هیله ده چې د کلاس څخه مو یو څه زده کړي وي او خوند مو ترې اخیستی وي. که غواړئ چې همدغه شان نور د انګلیش کلاسز ترلاسه کړئ او انګلیش باندې په روانه توګه په کم مخ کې خبرې وکړئ نو مهرباني وکړئ د نورو کلاسونو لپاره زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم تر ورسیږي. Thank you so much for watching. تر بیا مو د الله په امان.